سخا کوي سخا عثمان غنی ته وګورئ رضی الله عنه چې سخت وختونه راغلي دي هغه زیاتې قربانۍ کړي. حاتم طایی ته وګورئ مجوسی دی وی تاریخ وته د عزت په سترګه ګوري الله مبخه هغه وای زه میرې ته لړم وای ما یو لکړهار اولیده وای ځان له وای بالن کوله وی ما ورته وی چې لکړهاري حاتم طایی او خان غواګانی عرب العالی کړي دي نو ته خیرات نه خوري وی زه په خپل مټو غټم او ځان لا غټم په خپل خرم زه د حاتم طایی خسانت ځان باندې نه خېجو. حاتم طایی وای ما د ځان نه زیات خودي والا سړی ولیده هغه لا کړهار او چې په ځنګل کې ځان له لرګي پرې کول او په بازار کې خرڅول او خپل بچولې روټه غټله. دا شانته خلکو دا سخا والا خلکو اریان بشي ورته. امام ابو حنیفه بارک راضی رحمت الله علیه یو بوډا خپل زیه را لیږي تنورچی سکه نو کار کړي تنورچی ته وای دی به تاسو سره مزدوری کوي زما بل سوکشته نه دا زما بچره او دا به ډوډۍ غټي راړي به هغه چې تنورچی سکه راولي هغه د امام سے په درس کې کین سبق وای بوډا تنگ شو هغه امام سے بلاراله وې سب ما ته خو مساله را پیښه شو وې څه مساله را وې زه کونډه خزم دا زما یو بچره او زه تنورچی څنګه مزدوري لراوالم ا دې د مزدوري په باندې راشي کنه د تاسو سره سبق تکینی استاس څه خدمت پکاو وی خدمت دار چې زما خرچه امام صاحب ته وې ستا خرچه وتا ته ملاویږي دا زیه د پرې د چې سبق وای سبحان الله سبحان الله مونږ تاسو پرې زمزه بانګ وای څوک وای نه بچی ته چې ته دې جمعه ته راشه بیا جمعه ته برازي څنګه کلاسروم ته خو دې دا بچی دغه سي لړشي دا چې څنګه جمعه ته راځي سر تور سری ایراړ پیراړ غپونه لګای کلاسروم ته دا سي ورشي عدالت ته څوک لړشي د خدای په دی لوی عدالت ته دا شانتي راځي ولی څه چل ولی دور اونګر دي دین نه لري شو خپل وړو ته دام نه او چې بچی لک په خاموشه دي جمعه ته ورشه او چې زی اللهم ابتغ لي ابواب رحمتک او سمخ په مخ کې کا او راشه دي د نږدې کې نه غیله په دي ځوانه کې ساړه کېږي پنور تکین دی اوس سړ دی خو ختم شو هغه پرشته خو چې راشي هغه په صابونو کې ناشتي او مونږ صابونو کې نه کینو کنه ولی څه خبره خپل ته ورل کې چې د سې دی اوس مونږ ته نو خبر چې سری د په دې اړه کې خدای ماته خبري پرشتي په سپونو کې ناشته الله وای چې ما یادای پرشتي هغه سپونو کې ناشته دی بسو کې ودا نه چې څوک په ځواني کې بوډاګان شوی دیوالونو ته بیډا دیوالي ولې دا دیوال خو راغورځي کنه او بیا چې د جمعه ته دي چې امام سلام جارو باسي یره چې دای کم ګړندې رواني استغفر الله استغفر الله استغفر اګه په شروع کې سنت بکور کوي کې دي شي د خدای بنیانو په ادب سره راځي په ادب سره راځي خاموش کې نه د عمل په نیت باندې اوري و یو خبره چې زاورن سبب په عمل کوم اراده کوي په خپخه پخې اراده کوي د خدای بنیانو او دا مو وایي چې د دې بل ته وایي دا ځان ته و زی ځان ته ځان ته و امام صاحب ته وګورئ هغه امام صاحب هغه بوډای له پیسې لګلې هغه طالب شه هغه عالم شه هغه د دین خادم وګرځي سبحان الله دین ترقی کوله کافران یریدل د عمر صاحب د نوم نه یریدل مسلمانانو کا امالی خلکو د خدای بنیانو الله وی والذین فی اموالهم حق للسائل الله پاک وی فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون دا مونږ چې وته سوې چې څوک داسې نه کوي نو الله وی زیاته وکړه الله وی زیاته کوي وی
قرآن کریم وی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راغون. مومنان هغه خلق دی چې د امانتونو او د وعدو لحاظ ساتي. دا ژوند زمونږ امانت دی، دا لاس د امانت دی. دی چې د امانت کار کوي دا امانت دی، خو که خیانت یې وکړي وایي دې ځای نه یې پرېږدئ. ولې پرېږدئ؟ غلا یې کړې ده، دې لاس غلا کړې ده. دا لاس بچتای، دا به دې بدن سره نی، دا به دې نه پرې کېږي. دا لاس قیمتي اله دی چې د خدای کار کوي، که د شیطان کار یې وکړو د قیمت وغورځېد. دقسې هر یو بنده د خپل ځان ته وګوري. سترګه ښه ده، خو که د خیانت کتل یې وکړه که نه، دا ډېره خیانتګره سترګه ده. جبه ښه ده، خو که دروغ یې ووایه، غیبت یې وکړه او چغلي یې وکړه، کنځل یې وکړو، ټوکې یې وکړې، د دې ژبې قیمت راغورځېد. وایي جومات ته راځه وي کچه وکړه، کچه پیاز مه خورئ. مسلمانانو د نمازیانو د فرشتو ته تکلیف وي، چې دروغ ووایي فرشتې یو میل لرې شي. د سره د دې احساس نشته. د الله بندیانو امانت دی، امانت ژوند امانت، صحت امانت، ښځه امانت، اولاد امانت، مال امانت، کور امانت. د دې به خدای تپوس کوي په قیامت کې. الله وایي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تاسو نه موږ د نعمتونو باره کې تپوس کوو. یو سړی چې یو نوکر ساتي، هغه وایي بای زما میخې له واښه راړې، میخې له واښه نه راړي، زه به بل نوکر ونیسم. خدای موږ ته وایي یا معشر الجن والانس، و پیریانو و انسانانو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. ومنئ خبره، تابعدار شئ. ګینه زما د ځمکې د اسمانونو نه وځئ. چته بدو بای، چته بدو، هیڅ چته نشو تللی. بس دکه خبره ده چې مونږ غاړه به کیدو، خو مرګ به راله راشي، هغه وخت دروازه بندېږي. د مرګ نه مخکې په اخلاص سره توبې او د ځان اصلاح. خدای پاک ته مالا د خپل ځان د اصلاح توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة.